د کډوالۍ له کړاوونو، بې برخلیکۍ او ناڅرګنده پریکړو سره مخ افغانانو لپاره ژوند ورځ تر بلې ستونزمنېږي. کله هم د اسنادو نشتون، کله د امنیت ویره او کله هم د ناورینونو لړۍ داسې دروند بوج ګرځي چې انسان یې د زغملو وس نه لري. نننۍ کیسه د یو داسې افغان ده چې د یو پریکړه لیک له امله یې ژوند یو ناورین ته واوښت. درنو لیدونکو ښه راغلاست. د محمد امیر توسولي په نوم د افغانستان د پوځ یو پخوانی پیلوټ د ایران په مشهد کې د ایستلو د پاڼې ترلاسولو وروسته ځان وژنه کړې ده. د افغانستان د ژغورنې د مقاومت شورا غړي ویلي چې د ایران چارواکو د شورا له پلاوي سره په یوه غونډه کې هوکړه کړې وه چې زیانمنونکي افغان کډوال به نه شړي. محمد محقق د جمعې پر ورځ د دغه پخوانی افغان پیلوټ په مرګ خواشیني څرګنده کړې او د ایران له چارواکو څخه یې غوښتنه کړې چې له کډوالو سره په ځانګړې توګه د ولسواکۍ له ځواکونو او زیانمنونکو ډلو سره د اسلامي رحم او شفقت سره چلند وکړي تر څو د ورته پیښو مخه ونیول شي. د مشهد د اوربژنې د څانګې مشر منلې ده چې 13 یونۍ یا یکشنبه د غوایي پر 28مه د مشهد په ګلشهر کې یو 40 کلن کس د ځان سوځولو له امله مړ شوی دی. حمید رضا کافینیا رسنیو ته ویلي چې یاده پیښه غرمه مهال د مشهد د ګلشهر سیمې په یو کور کې رامنځته شوې. ښاغلي کافینیا د وژل شوي کس د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو وایي چې د ژغورنې ډلې له رسیدو مخکې له سختې سوځېدنې له امله مړ شوی دی. محمد امیر توسولي د خپلې استوګنې پاڼې د نوي کولو لپاره د کفالت دفتر ته مراجعه کړې وه، خو ایرانیو چارواکو د هغه د استوګنې پاڼه د ناڅرګنده لاملونو له وجې نه وه نوې کړې. دغه پخوانی پیلوټ له ایران څخه د شړلو او د اسلامي امارت لخوا د غچ اخیستنې له ویرې خپل ژوند پای ته رسولی. درنو لیدونکو له مالتیا